سلامونه ستړي مشئ د ملي تلویزیون درنو لیدونکو وخت مو بخیر. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به مو په ډېرې خوښۍ روانې وي. د ټولنې او روزنې خپرونه ده چې وړاندې کولو ته یې زه فرید الله خیال راغلی یم. درنو لیدونکو په نننۍ خپرونه کې پر داسې یو مقام پر داسې یو شخص باندې خبرې کیږي چې د هغه له برکته یو شخص د ولسمشرۍ تر مقامه پورې رسیږي، د هغه له برکته یو شخص د وزارت تر مقامه پورې رسیږي، د هغه له برکته یو شخص د ریاست تر مقامه پورې رسیږي. او په ټوله کې که ووایو د هغه له برکته په دغه ټولنه کې روښنایي رامنځته کیږي او د ټولنې کشر د ده له برکته باسواده کیږي. نننۍ خپرونه ښوونکي ته ځانګړې شوې ده چې ښوونکی څوک دی، په ټولنه کې ارزښت څه دی. نن به پر همدغه موضوع په خپرونه کې بحث کیږي. په خپرونه کې راسره د هلمند پوهنتون استاد ښاغلی نظیر احمد رښتینی راسره مېلمه دی. رښتینی صاحب ستړي مشئ، ډېره مننه کور ودان چې بلنه مو منلې وه او تر دې ځای راغلی، زحمت مې وایسته. مننه، تشکر، سلامت سي، خیر اوسئ، الله مو وساتي. مننه استاد. په پیل کې که راته ووایي چې ښوونکی څوک دی او د ده مقام څه دی، په ټولنه کې څه ارزښت لري؟ خیال سه محترم، د ښوونکي په رابطه که ووایو نو د ښوونکي خورا لوړ مقام دی. د ښوونکي ارزښت او د ده پر مقام غږېدل به زه فکر نه کوم چې موږ په دغسې محدود وخت کې وکړو، خو ولې او حق بیا ادا کړو. ښوونکی د ټولنې یو داسې ځلانده لمر دی لکه شپه چې په روښانه کیږي، لکه موږ چې د سپوږمۍ څخه د لمر رڼا ته راځو. نو د لمر په رڼا کې که وګورو خیال صاحب، نو د دنیا هر کاروبار او د عقبا هر کاروبار خورا په حساب کیږي، ځکه لمر د ځانه سره خورا ډېر پیغامونه لري. سهار راوړي او موږ ته 15 وخته د لمانځه وخت راښیي د عقبا په لحاظ، او دارنګه موږ ته د راولاړېدو د انرژۍ د رابخښلو د کار کولو توانایي راکوي. نو معلم یا ښوونکی د ټولنې او د ژوند دغسې یو روښانه لمر دی چې په هغه سره د انسانانو ژوند ته هم په دین کې هم په دنیا کې خاص وظیفې او دندې شته چې یو معلم یا یو ښوونکی د خپلې ټولنې د ځینو مسؤلیتونو د ادا کولو په خاطر مخ ته وړي. ډېره زیاته مننه استاد. که د بریالي ښوونکي د ځانګړتیاو په اړه وغږېږئ چې د بریالي ښوونکي ځانګړتیاوې څه دي؟ هغه ستاسې د خبرې په رابطه کې ووایو، بریالی ښوونکی خورا ډېر اوصاف لري. بریالی ښوونکی باید د علم او پوهې د انتقال وړتیا ولري. موږ یوه خبره کوو چې عالمان ډېر دي خو معلمان لږ دي. دلته دوې خبرې سر سره خوري. یوه خبره دا ده چې یو څوک دی په یو موضوع کې علم زیات دی، معلومات یې زیات دي، پوهه یې زیاته ده، او بل کار چې دی معلمتوب دی یا ښوونکیتوب دی. نو ښوونکیتوب مسلک دی، فن دی. اوس نو د ده څه ځینې مهارتونه غواړي چې دغه پوهه او دغه معلومات سره کم د کوم میتودونو په اساس یو چاته ور انتقال کړي. نو ځکه موږ وایو چې عالمان زیات دي، معلمان لږ دي. زموږ ستاسې خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دنیا تر ټولو ښه ښوونکی، ځکه د دین د اسلام مبارک دین و مؤمنان ته وروښوي او خلکو ته یې وروښوي، او ده په خپله هم وویل چې زه معلم یم. نو معلمي یو نبوي وظیفه ده. او که تر دې لا یو څه موږ دا خبره نوره توضیح کړو، نو خپله جبرائیل امین چې وحي د ده په مرسته وړل کېدلې، ده هم یو ښوونکی و. په اکثره اوقاتو کې به د خدای رسول ته د ځینې شیان عملي ورښول. لمونځ په 24 ساعته او 10 لمونځونو کې د خدای رسول ته ده وروښوئ، په جماعت یې وروښوئ. نو دی هم یو ښوونکی و جبرائیل امین. نو دا وظیفه هغه د مسؤلیت د نگاه څخه خورا درنه وظیفه ده. معلمي دونه ستره وظیفه ده چې په اسانۍ سره څوک نسی هضمولی. بله مسله دا ده چې یو بریالی ښوونکی باید
د علم په انتقال کې سخا ولري، حسادت ونه کړي. مثلا یو ښوونکی دی د په خپل مسلک کې ځینې داسې شیان زده دي چې هغه نورو ته ورښول یې لازمي دي، خو دی دا خپل د ګټې دپاره ځان ته کاروي او په دې کې سخا نه کوي، نو ژوند په باور نه دی. ښه خبره دا ده چې ښوونکي او معلمین چې دي دا په ډېرې اسانۍ سره دغه خپل علم و خلکو ته انتقال کړي. ډېرې زیاته مننه استاد. د ښوونکي واقعیت هم چې زیات دي او ډېر لوړ مقام یې دی، ښوونه کوي، خو اوس دغه ښوونه چې دوی کوي په تدریسي میتود کې دوی ته کوم اړخونه مهم دي، څه ډول باید دوی تدریس وکړي؟ دغه نوم د ښوونکي په اوصافو کې راځي چې استاد باید مسلکي وړتیا ولري. یو معلم مقرر شوی دی یا دته د ښوونې او روزنې دنده ور په غاړه شوې ده چې دغه کار به ستایي او ته به دغه صنف یا وړکتون دوره یا د آمادګۍ دوره یا په اصطلاح سره د ابتدایه ښوونځي دوره متوسطه لیسه در معلمینې پوهنتونې هره برخه چې نو دلته مسلکي وړتیاوې مهمې دي. استاد باید خپل د ځان سره باوجود پر دې چې دی په یو برخه کې لیسانس لري، لوړې زده کړې لري، عالي تحصیلات لري، یعنې دی د هغه ښایسته سالارۍ په اساس باندې یا د هغه وړتیا او استعداد په اساس باندې دی د ریاضي استاد مقرر شوی دی، د فزیک استاد مقرر شوی دی، د پښتو استاد مقرر شوی دی. دا خو نو هغه د ډیپلوم او د سند مسله ده، خو دی د ځان سره باید د مسلکیتوب جوهر ولري. دی په صنف کې باید خپل زده کوونکي وپېژني چې دې ته په ښوونه او روزنه کې فردي توپیرونه ویل کېږي. یو څوک دی ښه ذهانت لري، په اسانۍ سره یو موضوع اخیستلی شي په زده کوونکو کې، یو څوک دی په ډېر تکرار او تمرین سره یو موضوع اخیستلی شي، یو څوک دی دې ته اړتیا لري چې هغه د دغه نظري معلومات تر څنګ عملي هم یو شی ورته وښول شي. نو استادان باید ډېر کوشش دا وکړي چې دوی په خپل هغه مضمون کې په هغه عنوان کې چې دوی تدریسوي و خپلو زده کوونکو ته د نظري او تیوریکي زده کړو تر څنګ د عملي زده کړې څه امکانات مهیا کړي. فرض مثال یو معلم دی په اول صنف کې یا د چمتووالي په دوره کې په وړکتون کې، نو زده کوونکو ته دی د ریاضي معلم دی او دی زده کوونکو ته حساب ور زده کوي. نو حساب که موږ فکر وکړو د یو څخه تر نه پورې عدد دی، نو د صفر څخه تر نه پورې دا عددونه معلم دته په شکل ورښولي دي، تر دې وروسته دغه عددونه بیرته تکرار دي. په لسو کې صفر او یو سره یو ځای کېږي، په یولس کې د یو دوه واره لیکل کېږي. دا رنګه دا زده کوونکو ته دا پراکټیسونه باید یې ورکړي، لنډې ترکیب ور وښیي، یعنې داسې نه چې د یو څخه تر نه پورې بیا د نه څخه تر شله بیا د شله څخه تر دېرشه، چون دغه عددونه د مخ شاته کېږي، د دې څخه حساب جوړ دي. اوس نو معلم ته پکار ده چې ځینې داسې رسامیانې، ځینې داسې شکلونه سیم ته د ځانه سره یوسي انتقال یې کړي چې په هغه سره د حساب دی په ډېر لنډ ډول او په اسانه ډول وښیي. نو هغه مسلکي وړتیاوې دي چې یو معلم یوازې د ششکې او د لښتې په زور نه، بلکې دی د هنر څه په کار اخیستلو، د مسلکیتوب څه په کار اخیستلو سره دا شان وښیي. یو بله موضوع چې ډېره مهمه ده د بریالي ښوونکي دپاره، هغه په سیم کې صمیمانه وضعیت دی. کله کله متاسفانه زموږ ځینې ښوونکي یا معلمین یا استادان داسې یو موقف غوره کړي چې د دغه زده کوونکو سره یو ډول د عریفۍ او د سیالۍ سیستم غوره کړي. نو صمیمانه وضعیت په سیم کې باید حاکم وي، د معلم څخه باید زده کوونکي ونه بیریږي او معلم باید پر هر خبره باندې شاګردانو ته ونه دردیږي، په قهر نه سي، غوسه ونه کړي، بلکې د هغوی سره د ورورولۍ او د معنوي پلارګلوۍ هغه رول واخلي او په دغه سیستم کې خپل زده کوونکي وروزي او هغوی ته ښوونه او روزنه ور انتقال کړي. ډېره مننه استاد. کور ودان بریالی ښوونکی باید کومې علمي ځانګړتیاوې ولري؟ بریالی ښوونکی هغه وخت ښوونکی بریالی کېدای سي، هغه وخت موږ یوه ښوونکي ته بریالی ویلی سو چې دی د ځانه سره په هره موضوع کې چې درېږي علمي ولاړ سي، یعنی خبرې یې ډېرې د کوڅې د کلیو د ماحول په ډول نه وي، بلکې په موضوعاتو کې مسلکي چلند وکړي، علمي چلند وکړي. د معلمینو دپاره یوازې دا لازمه نه ده خیال صاحب چې دوی یو څوک دی د اسلامي ثقافت د استاد په دنده مقرر دی،
نو دی یوازې په اصطلاح سره زده کوونکو ته د 5 وختو لمونځونو ښوونه وکړي، بلکې لازمه دا ده چې دغه استاد دغه معلم د نړۍ د ادیانو په رابطه هم درته معلومات ورکړي چې اسلام بهتروالی او ښه والی دغه دی تر هغه ادیانو. یعنې استاد باید دا چې دی په خپل مسلک کې معلومات ولري، په څنګ کې ورځني معلومات ډېر ولري. مثلا په دنیا کې د اسلام دین په کوم وضعیت کې دی او دلته چې زه تاسو ته د دین ښوونکی یم دا په کوم وضعیت کې تدریسوم. دارنګه یو معلم دی د فیزیک تدریس کوي. اوس نو فیزیک د ورځې علم دی، د ورځې علم په دې معنا چې هر ورځ په فیزیک کې پرمختګونه راځي. اما زموږ تدریسي نصابونه که وګورئ د مکتبه تر پوهنتونه پورې نصاب مزور دی، مفردات مزاړه دي. نو معلمین باید دا چې دوی هغه مفردات چې دوی په مکلف دي دوی ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا ورکول کېږي یا د پوهنې وزارت لخوا څخه ورکول کېږي، باوجود پر دې چې دی په هغه برخو کې علم انتقالوي، ضمناً د ورځې د فیزیک سره ځان خبر کړي چې په دنیا کې په فیزیک کې کوم پرمختګونه راغلي دي، فیزیک په کوم برخو کې پکارول کېږي. حتی دغه د طب اول 2 سمسترونه د پی سی بي په نامه دي چې دا 3 ټکي پی سی او بی دا د فیزیک دپاره د کیمیا دپاره دا هغه لومړي ټکي راخیستل شوي دي چې دوی باید په دغه اولو سمسترونو کې بیولوژي، فیزیک او کیمیاستري دا ټیټ زده کړي، ښې ووایي. یعنې که دوی په مکتب کې به دي کې ټمبلي او غفلت کړی چې دلته بیا وروزل شي، ځکه طب دغه 3 مضامین دي، اساس هم دا دی. اوس نو کله په دغسې مضامینو کې داسې استاد ورته ودرېږي هغه د فیزیک او د طب په رابطه نه پوهېږي، یا د کیمیا او د طب په رابطه نه پوهېږي، یا په اصطلاح د بیولوژي او د طب په رابطه نه پوهېږي. نو دلته شاګرد ته انګېزه لازمه ده چې شاګرد ته انګېزه ورکړي او هغه د دغې انګېزې له مخې کم علم چې د استاد څخه اخلي، د معلم څخه اخلي، هغه په صحیح معنا ځینې واخلي. یعنې معنا ده چې د استاد د تدریس یوه ثانیه هم ځینې میس نشي. نو که غواړي ښوونکي چې د دوی شاګردان فعاله واوسي، که غواړي چې د دوی شاګردان د نبوغ تر سطحې پورې ولاړ سي او سبا دی په وویاړي چې پلانکی ډاکټر زما محصل تېر شوی دی، زما شاګرد تېر شوی دی، پلانکی استاد زما شاګرد تېر شوی دی، نو دا هغه وخت ممکنه ده چې دی په مسؤلانه ډول د علم انتقال وکړي، مسلکي وړتیاوې په ځان کې پیدا کړي او معلمان لاس تر زنې کښېنني چې ما خو ولا پوهنتون ووایه نو بلا نور ضرورت نشته. یا معلم صاحب ته اوس هم زده کوونکی لازمه ده چې لومړی ته خپل ځان وروزې، خپل کپاسټي بلډینګ وکړې، بیا نورو ته ښه معلومات انتقالولی شي. ډېره مننه استاد. که د ښوونکي په دیني او اخلاقي اړخ باندې هم یو څه رڼا واچوئ، ځکه مخکې اشاره هم ورته وشوه، خو که یو څه تفصیلي بحث پرې وشي ښه به وي. بلکل دغه د معلم مسئله په ښوونه او روزنه کې داسې ده خیال صاحب چې ښوونکی د صنف دپاره یا د خپلو شاګردانو لپاره یو نمونه ده. د ښوونکي له سلامه تر خدای پاماني کم حرکتونه چې د محصل یا زده کوونکي مخ ته وړاندې کیږي، که هغه اقوال دي یعنې د ده خبرې دي او که افعال دي یعنې د ده کړنې دي، دا ټوله زده کوونکي د دې څخه په یو ډولو متاثره کیږي. موږ کله وایو په د استادانو په مجلس کې چې معلم منظم، دا د دې لپاره وایي چې معلم باید منظم وي، معلم وریښتیان باید منظم وي، د معلم خولۍ او بګړۍ باید منظم وي، د معلم ژره باید منظم وي، د معلم لباس باید منظم وي، د معلم بوټونه باید پاک او صفا او سوتره وي. یعنې معلم چې د کور څخه راوځي نو په کور کې باید دا غږ وکړي چې وایي تاسو ما ته وګورئ چې زه منظم یم چې سیم ته ولاړ سم که نه. اوس نو چې دا معلم دونه مهم شوی دی چې د معلم بوټونه هم شاګرد ګوري، د معلم لباس هم شاګرد ګوري، د معلم حرکات او سکنات هم شاګرد ګوري، نو معنی دا ده چې هغه د ارسطو خبره ده چې انسان مقلد دی. نو معنا دا چې دغه زده کوونکي د ده څخه دا شان زده کوي د ده د ټیپه څه متاثره کېږي. نو د دینه څخه چې استاد یا معلم څه رقم دین ته ژمنتیا ولري نو دارنګه شاګرد د ده د دیانت څوم داسې متاثره کېږي. د اخلاقو مسله عیني شکل ده. که استاد اخلاقي و، که استاد ښه سلیقه درلودله، که استاد
د دوی سره صمیمانه برخورد و چلند کاوه، دا مستقیما د شاګردان ځینې کاپي کوي، د هغه ځینې اخلي بس. نو لازما معلم یوازې د مضمون معلم نه دی چې دی د فیزیک د استاد په صفت وګمارسون، دی مطلق او مطلق فیزیک تدریسي، یا یو څوک د ریاضي د استاد په صفت وګمارسون، دی مطلق او مطلق همدا ریاضي تدریسي. یا معلم صاحب باید په خپل ورځني تدریسي پلان کې ځینې ټولنیز درسونه هم د ځان سره وساتي. خپلو زده کوونکو ته وایي چې وطن څه شی دی، په وطن کې مینه له چا سره کیږي، په وطن کې کم ارزښتونه قابل دي چې موږ هغه استقبال وکړو او د هغوی احترام وکړو. دارنګه په ټولنه کې موږ باید د مشرانو څونه احترام وکړو. ستاسې په مخه یو شل درځي، یو ړوند درځي، یو ګوډ درځي، یو معیوبه درځي، یو لیونی درځي، د هغو سره کم برخورد باید وشي. پوهنتون ته باید څه رقم راسي، ښوونځي ته باید په څه ډول راسي. سهار چې راکښېنئ لومړی باید تاسې د لمانځه څخه شروع وکړئ، لومړی باید تاسې دا ډېر کوښښ وکړئ چې د لمانځه دپاره جماعت ته ولاړ شئ، داسې تلاوت وکړئ، ذکر وکړئ. یعنی حتی ښوونکی تر دې درجې پورې زه خپله ټینګار کوم چې د زده کوونکو روحاني ښوونکی باید شي. یعنی یوازې دا یقین وکړئ زما هغه معلمان او د پوهنتون استادان تر ماسټرۍ پورې زما زده کړي دي چې د خپل درس سره په څنګ کې ماته ټولنیز درسونه راکړي دي او یا یې ماته دینی درسونه راکړي دي، باوجود بر چې خپل موضوع ته تدریس کړی دی او ماته د روحانیت درس راکړی دی او ماته په ټولنه کې د ځینو مسؤلیتونو راته ویلي دي. یقین وکړه هغه خلک تر اوسه پر ما ګران دي، ځکه زه په ټولنه کې ځینې شیانو ته متوجه کړی یم چې ولا د ښاروالۍ یوه درخته چې دوی د سړک پر غاړه کښېنولې ده، دا د کومو نسلو دپاره څونه کار کوي. دې ته یو څاڅکی اوبه ور اچول، دا د کوچنیانو د شر خلاصول، یا دارنګه په اصطلاح سره زموږ زده کوونکي دیني لارې ته متوجه کول، ځینې دیني لارښوونې دوی ته کول. دا انسان چې دی دا یوازې او یوازې په دې باندې نه میلان نه پیدا کوي چې ته ودې ته الف ب ور وښایې، بلکې ده ته د الف ب د تطبیق ځایونه باید ور وښایې. نو د بریالي ښوونکي دپاره لازمه دا ده چې دی د ځانه څخه یو روحاني شخصیت هم جوړ کړي او خپل زده کوونکو ته روحانیت هم ورزده کړي. ډېره مننه استاد. ډېری وخت زموږ د ټولنې ښوونکي شخصي ستونزې او مشکلات لري، تدریس پر مهال دغه ستونزې په څه ډول باید دوی کنټرول کړي تر څو دغه زده کوونکي ترې متاثره نه شي؟ خیال صاحب، انسان ټولنیز خصلتونه لري، ځکه موږ د ټولنپوهنې د نګاه څخه که ووایو نو انسان په ټولنه کې زیږي، په ټولنه کې لویږي او په ټولنه کې بالاخره اخر خاتمه هم د پای ته رسیږي. نو انسان حتما د حوادثو څخه د ټولنې او د خپل ژوند د کورني نظام څخه حتما تاثر لري. خو لکه نور اجتماعي وګړي چې څوک په سوداګرۍ باندې سار راوځي ټولنې ته، یو څوک په اصطلاح سره د خبریال په صفت ټولنې ته وړاندې کیږي، یو څوک د ډاکټر په صفت ټولنې ته وړاندې کیږي او دوی منظم هغه خپل پالیسي او خپل کار چې لري هغه مخ ته وړي. یو معلم هم باید پر ځان دونه حاکمیت ولري چې د ده څخه د ده کورني حوادث، د ده څخه ځینې هغه شخصي حوادث چې د ده د ژوند سره تعلق لري او یا په ده پسې مستقیمه اړه لري، نو هغه باید یې کنټرول کړي او هغه په خپل تدریس کې داسې انتقال نسی چې د ده پر تدریسي نظام باندې منفي تاثیرات ولري. یعنی معنا دا چې د ده څخه هغه کم تدریسي پلان چې دی لري هغه ځینې پاتې سي، یا دی صنف دپاره د چمتووالي کومه دوره چې لري هغه ځینې صفر سي، دی بې چمتووالي صنف ته راسي، او یا په صنف کې د زده کوونکو یا زده کړیالانو سره دی بالاخره هغه کومه موضوع چې دلته شخصي ورپېښه ده هغه دلته په جار و بحث باندې خپل تدریسي ساعت تیر کړي. نو معلم باید خپل شخصي مشکلات چې دي، شخصي ستونزې چې دي هغه د ځان سره وساتي. اوس نو که په دې کې د عبرت ځینې مسئلې وي یا په هغه کې داسې و چې زده کوونکو ته باید دغه ټکي ته متوجه سي، چون زموږ زده کوونکي بیا هم د کورنیو غړي دي، نو دوی ته هم وویل سي چې په کور کې بې اتفاقي، په کور کې په اصلاح شخړه و جنجال و دا مسایل یعنی غیر مستقیم
د محصل داسې ذهنیت سازي وسي چې هغوی په خپل کور کې دغه شان مدیریت کوي او د دغو شان ځان وساتي دا بیا تاوان نه لري. خو که دی شخصا خپل مسایل راوي تدریسي وخت به ونیسي او د زده کوونکو احساسات او عواطف هم راوباري نو د هغو شان څه باید مخنیوی وسي. ډیره زیاته مننه استاد کور ودان. په وروستۍ کې که د یوه مسلکي ښوونکي د روزنې په اړه کوم وړاندیزونه لرئ مهرباني. خیال صاحب که یو څوک غواړي چې مسلکي ښوونکی سي، یو څوک غواړي چې په داسې ډول باندې د ښوونکي سپېڅلې وظیفه مخته یوسي چې تاریخ یې نوم د ځان سره وساتي او یا که د دغه ښوونکو چې دا برنامه دوی تعقیبوي نو دوی ته د خپلو ځینې ښوونکو نومونه دا اوس په ذهن کې راوګرځي او د هغوی هغه کارکردګي چې د دوی سره یې درلودلې ده نو دغسې الګو د ځانه جوړه کړي. لازمه ده چې هغه رقم خواري وکاږي، په مسلکي لحاظ ځان پیاوړی کړي. یعنی معنا ده چې دی د خپل مضمون باندې یو د حاکمیت مسله ده چې دی په خپل مضمون کې باید یوازې او یوازې تر دغه کتابګي پورې چې دته وزارت ورکړی دی ځان محدود نه کړي، بلکې استاد باید دونه مطالعه وکړي او شاګردانو ته یې په داسې لنډ په شورده شکل وړاندې کړي. خو ولې زده کوونکي بیا د دونه مطالعې لپاره تشویق چې تاسو دونه مطالعه وکړئ، دا ماخذ وګورئ، دا وګورئ، دا وګورئ، دا وګورئ، دا وګورئ، تر څو د زده کوونکي هم یو بحر سي. یو دا مسله ده. بله مسله دا ده چې اوس دغه علم څه رقم د انتقال کې د دې لپاره باید د مسلکي وړتیا میتودولوژیانې وګوري چې زه په څه ډول دغه خپل سیم ته د خپل تدریس ښه کولی سم، په لکچر میتود کې ښه وړاندې کولی سم، په ګروپي کې کولی سم، په مباحثه کې کولی سم. څه داسې میتودونه دي چې هغه د مضمون ته د ګډونوالو ته چې په ټولګي کې د سرڅونه کسان ګډون کوي څه رقم یې رایه کولی سم، څنګه ښه تره دوی ښه پوه کولی سم، نو هغه دی باید د ځان سره کور کړي. بله مسله دا ده چې یو بریالی ښوونکی باید رښتینولي په ځان کې ولري، د وخت دپاره ژمنتیا په ځان کې ولري، دارنګه دیانت په ځان کې ولري، دارنګه د علم په انتقال کې له حسد ځان وساتي، په مینه صمیمانه ډول سره او په سخي شکل دا شان انتقال کې او دا خپل یو خیر بقیه وګڼي چې سبا د دې څخه د خیر الله پاک ورکړي. نو معلمي د دې لپاره باید وام نسی چې څوک وایي پر دې باندې ماته پیسې راځي، دا د عوایدو لار نه ده، بلکې دا د هغه معنوي عوایدو لار ده چې سبا په ټولنه کې او سبا ستا په عقبا کې تاته به درته ډېره مننه استاد کور ودان چې بلنه مو منلې، زحمت مو ډېره مننه. د ټولنې او روزنې خپرونې درنو لیدونکو نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.